د طالبانو لخوا د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب اخوند له لوري په زړه پورې خبر د هغه بې نظمیو او جګړو وروسته چې د ایران او پاکستان پر سرحدونو د نه پوهاوي او غلط فهمۍ له وجې رامنځته سول او پکښې درنه جګړه او مرګ ژوب له منځته راغلل، نو ځکه د دفاع وزیر ملا یعقوب اخوند د لوړپوړو چارواکو په ګډون غونډه جوړه کړل. دا چې ښاغلي سرپرست وزیر صاحب او د غونډې ګډونوالو څه ویلي او پر سرحدونو پیښو سوو جګړو ته یې څه غبرګون ښکاره کړ، ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. دفاع وزیر د سرحدونو پر کنټرول او ساتنې ټینګار وکړ. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت د مشرتابه په لومړنۍ غونډه کې د سرحدونو په کنټرول او ساتنې ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د دفاع وزارت سرپرست سربیره د مرکزي او سیمهییزو قل اردوګانو قمندانانو او مرستیالانو هم برخه اخیستې وه او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې او بحثونه وکړل. د دفاع وزارت د مطبوعاتي خبر له مخې د ناستې په جریان کې د قل اردوګانو قمندانانو او مسؤلینو خپل کاري راپورونه واورول چې په اړونده مواردو کې په ځانګړې توګه د لیواګانو او پوځي قطاعاتو په فعالولو، د سرحداتو په کنټرول او ساتنه، د وسلوال پوځ او منصوبینو د ثبت او راجستر په هکله سرپرست دفاع وزیر ورته اړینې لارښوونې وکړې. د دې ترڅنګ د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د اړونده پوځي ادارو مسؤلینو ته ویلي چې د پوځي قطاعاتو منصوبینو ته پر دیني او مسلکي زده کړو سربیره لازمي پوځي زده کړې هم ورکړي. هغه همدارنګه د سرحدي پوځیانو په لاشه روزنه او پوځي تمریناتو ټینګار وکړ ترڅو پر سرحدونو د بېنظمۍ، جنجال او غلط فهمۍ مخه ونیول سي. په افغانستان کې د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت او پخواني رژیم له نسکورېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزارت د سرپرست په مشرۍ د مرکزي او سیمهییز قل اردوګانو قمندانان او د مشرتابه نور غړي غونډه کوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله پامان.